دوستانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې در دې دمه تاسې جوړ روغ او خوشحاله یاست. دا دی بیا زه ستاسې په درانه چوپړ کې حاضر سوی یم. د تاسې سره نن شیر کوم د ملا قلندر اخوند یو غزله چې هغه په ملتاني طرز کې ده او د هغه سره یو الاف ملګری کوم چې الاف د بریالي عبدالغفار صاحب دی چې مدام ورسره زید صبر و طاقت دی هغه خیال می په ځیګر کې امانت دی خبر نه یم چې فرصت کالی ونه یم پر تمام جهان اختر پر ما قیامت دی راڅه ورک حساب د مرګ او د ژوندون دی جدای هر ګړی نه وی شهادت دی په توبه او په پښتو یې باور نسته دو پوسته د محبوبانو صداقت دی د ملهم پر ځای زهر نوشومه د لړم سره می کړی قرابت دی چې آسانه یې باله مشکل د مینې بریالی د اصلي ساره ملامت دی په چمن کې د بلبل آواز وای درسلمیانه غمازه وای درسلمیانه غمازه په چمن کې د بلبل آواز وای درسلمیانه غماز وای درسلمیانه غماز چې د عشق متصبر لراسی 100,000 به په قالب لاسی شورې دا کوي سوز ګدازه وای در کلمیانه غماز وای در کلمیانه غماز په چمن کې د بلبل آواز وای در کلمیانه غماز وای در کلمیانه غماز د خوبانو په مینه کې غم دی مبتلا یې په عشق علم دی پټ کوي د رقیب سره راز وای در کلمیانه غماز وای در کلمیانه غماز په چمن کې د بلبل آواز وای در کلمیانه غماز وای در کلمیانه غماز د محمود پشان یم نا آرام را لرسه د مینې غلام هزار گونه زیبا تر ایاز وای در کلمیانه غماز وای در کلمیانه غماز په چمن کې د بلبل आवाज
وای در کلمیان غماز وای در کلمیان غماز چې د مینې دکان لره ورسې خریدار به په مال و په سر سې قلندر سو اسیر په مجاز وای در کلمیان غماز وای در کلمیان غماز په چمن کې د بلبل آواز وای در کلمیان غماز وای در کلمیان غماز. دوستانو در بلې غزلې پورې اجازه غواړم. شاد او آباد اوسئ.